بیا هم په خیر راغلی. ځدراڼ صاحب مخکې له دې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي امریکایانو له طالبانو سره روغه وکړه، دا کار به د افغان حکومت پر موقف او دریځ باندې منفي اغیز ونه کړي؟ ما مخکې هم تکرار کړه چې کوم چې خارجي بود دی هغه تر دوی پر اړه درلوده باید دا کار یې کړی وای او دا د افغانستان په حکومت پورې هیڅ ارتباط نه لري. خو په لومړیو کې حکومت ټینګار کوي چې هممهاله به له امریکا سره چې مذاکرات کېږي موږ سره به هم کېږي. د افغانستان حکومت هڅې تل همدا وي چې مذاکراتو ته لومړیتوب ورکوي او غوښتنه هم دا وي چې باید تر هر څه مذاکراتو ته ډایلوګ ته لومړیتوب ورکړل شي. دا چې طالبانو ونه منله اول یې وغوښتل چې په خارجي بود باندې وغږېږي نو دا د هغوی پر ارتباط درلود، اما د افغانستان د حکومت دریځ همدا و چې باید ډایلوګ مخکې شي. طالبانو ولې غوښتل چې لومړی باید خارجي بود حل شي؟ دوی ځکه غوښتل چې دوی ویل دلته خارجان اشغال کړی دی، خارجان دلته تسلط کړی دی او د افغانستان حکومت د یو د دوی په اصطلاح ګوډاګی حکومت یې باله. نو د دې په اساس باندې دوی غوښتل چې موږ اول د خارجانو سره ځکه خبرې کوو چې دلته اشغال باید ختم شي او دلته د خارجانو د نظامی ځواکونو وتل د دوی شرط و، نو دوی غوښتل چې اول دا خبر له دوی سره وکړي، نو ځکه دوی لومړیتوب ورکړ. د افغان حکومت جنگي میدان هم په امریکایانو باندې سنبال دی او سیاسي میدان هم په امریکایانو باندې سنبال دی. کله چې امریکایان یوې خواته شي طالبان او حکومت سره پرېږدي د حکومت دریځ به ضعیف نشي؟ حتمی ده چې دا اثر حتما غورځوي، ولې زه په دې باوري یم چې د افغانستان حکومت اوس چې کومه جګړه پر مخ بیایي د څو کلونه تاسو وینئ چې افغانستان حکومت خپل امنیتي ځواکونه جګړه پر مخ بیایي او دفاع افغانستان حکومت کوي. خارجان یوازې په بسونو کې پراته دي، د افغانستان حکومت سره په نظامی بخش کې ډیره کمه مرسته وه. هوایي بمبار اکثر خارجان نو هوایي بمبار خو زموږ په ملت باندې په ولس باندې نتیجه نه ورکوي، ځکه تاسو وینئ هوایي بمبارۍ کې تل ملکي خلک وژل کېږي. دا د افغانستان د حکومت هغه قابلیت یا د افغانستان د حکومت باور او اعتماد ته نور هم ضربه رسېږي. زه په دې باور یم چې د خارجانو سره ستونزه حل شي. طالبانو کې هم ډېر بشعوره او داسې خلک شته چې نور نه غواړي د افغانانو سره جګړه وکړي او د افغانستان ولس نور ووژني او دلته کونډې یتیمان نور هم پرېږدي. دوی هم له جګړې ستړي دي او افغان حکومت هم له جګړې ستړی دی. زه باوري یم چې بهترینه به د سولې دپاره د بین الافغاني مذاکرات دپاره یوه زمینه سازي وشي. ډېره مننه. ځدراڼ صاحب له طالبانو سره په تړون کې دا منل شوې ده چې داسې یو څه پکې لیکلي چې هیښوونکي دي. مثلا له طالبانو غوښتل شوي دي چې داسې یو چاته به پاسپورټ او نور قانوني د څه معنا طالبان به راتلونکی حکومت وي؟ تاسو وینئ دوی په توافقنامه کې راتلونکی د افغانستان اسلامي حکومت په نوم باندې حکومت نومولی دی او د امریکې دا غوښتنه یوازې له طالبانو نه ده، دا د افغانستان له دولت نه هم دا غوښتنه موجوده ده، بلکې څومره ممالک چې امریکا ورسره ارتباط لري، حسنه روابط لري، ډیپلوماټیک اړیکې لري، د هغوی نه غوښتنه دا ده چې داسې څوک خپل هیواد کې پرېنږدي چې د امریکا هیواد ته ګواښ وي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا ډول غوښتنې له هغه چا کېږي چې په واک کې وي. طالبان خو لا په واک کې نه دي. نو دوی د غوښتنې توافقنامه له واک نه مخکې ځکه کوي چې یو وخت کېدای شي داسې وشي طالبان واک ته راشي. که واک ته هم همدې توافقنامه کې روغه شوې ده په دې باندې چې واک ته به طالبان راولي. نو موږ چې ګورو توافقنامه کې کوم داسې شی نشته چې طالبان به واک ته راولي. ولې دا هم د پردې تر شا به هم داسې څه نه وي. زه فکر کوم د پردې تر شا هم کومه داسې مسله نه لیدل کېږي. ولې دا نه رده و چې طالبان به واک ته نه رسېږي، ځکه د افغانستان ولس دې ته ژمن دی چې ولسواکي نظام غواړي، په انتخاباتو به مخکې ځي. شاید سبا د طالبان همدغه هیبت الله رایې وګټي او انتخابات وګټي ولسمشر شي. د افغانستان ولس خو د دې سره ممانعت نه لري. کله چې په اوایلو کې راځي د انتخاباتو مسله ممکن ډېر وروسته شي، په اوایلو کې به طالبان حکومت ته په کوم سیستم په کوم میکانیزم داخلېږي؟ زما فکر دا د وخت نه مخکې خبره ده چې سړی وکړي، ځکه د دې په ارتباط باندې د نظام په جوړښت کې او د دوی په نظام کې په ونډه باندې تر اوسه پر مذاکرات نه دي شوي. د بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسله معلومیږي. ولې طالبان صرف د دې غوښتنه کوي چې دلته شرعي نظام وي. که نن هم اوس شرعي نظام نه ده، اوس په مکمل ډول باندې د شرعي نظام قوانین نه دي پلي شوي. تاسو وینئ قصاص د قصاص په مقابل کې چې څوک مړ شي هغه قصاص کېږي، هغه د خلکو په عام محضر کې هغه قصاص کېږي، نه ده قصاص شوی. څوک چې غلا کوي د هغې نه لاس نه دی پرې شوی، څوک چې زنا کوي هغه نه ده رجم شوی.
نو دلته د اسلامي نظام ټول قوانین نه دی پلي شوي شرعي نظام نه دی پلي شوی حکومت د اسلامي حکومت اما شرعي نظام نه دی خو که چېرته شرعي نظام پلي شي زما فکر باندې طالبانو ستونزه حل ده دوی به د قدرت لپاره نه بلکې دوی به شرعي نظام لپاره د دوی د عادت چې موږ شرعي نظام لپاره جنګېږو که نن هم ولسمشر دا اعلان وکړي چې ما شریعت جاري کړو زما فکر د دوی لپاره د جګړې جواز بیا له منځه ځي د امریکا او طالبانو ترمنځ روغه کې څوک بریالي بولي چا ډېر امتیازات ترلاسه کړل زما فکر باندې یو طرف ته خو د جګړې نظامي اړخ دی او بل طرف ته سیاسي اړخ دی په نظامي اړخ کې دواړه له جنګ نه ستړي وو امریکا دا غوښتل چې نور د اوږده جګړه پای ته ورسوي راتلونکي د امریکا ولسمشریز انتخاباتو ته ټرمپ دا ثابته کړي چې موږ خپل ځواکونه د افغانستان نه په بریالي توګه راویستل نو دوی غواړي هغه انتخاباتو کې دوی کامیابي حاصله کړي اما که په سیاسي لحاظ ورته وګورو د یوه نقطه چې هلته ذکر ده چې طالبانو دا ومنله چې په توافقنامه کې چې دوی به د القاعده شبکې په ضد هم جګړه کوي او هم به ځای نه ورکوي در حال کې چې طالبانو یو وخت محمد عمر چې ژوندی و په هغه وخت کې د یوه سما په سر باندې ټول افغانستان ټیکه ټیکه کو او جګړه پیل شوه که دا کار یې هلته کړی وای چې د القاعده په ضد یا جګړه غوښتې وای یا دوی ته په خپله خاوره کې د ځای نه ورکولو منلې وای د امریکا سره نو دا اوږده جګړه به دلته نه وای په سیاسي لحاظ باندې د طالبانو دغه منل د دوی یوه ماتې ده اما په نظامي لحاظ باندې زه فکر کوم چې امریکا هم دلته ماتې خوړلې ده ځکه ډېره اوږده جګړه په مخ بوه او د افغانستان د ولس هغه غوښتنې چې دلته د سوله او ارامي وي امریکا په دې ونه توانېده چې د ولس د سوله او ارامي راوړي بلکې جګړه ورځ په ورځ لا هم نوره زیاتېږي د دوی اټکل دا و چې طالبان یو 3-4 زره نفره دي دا چې ختم شي جګړه ختمېږي اما تاسو ولیدل چې 3-4 زره نفره په هره میاشت کې مړه شوه خو جګړه ختمه نه شوه نو دوی هم په نظامي لحاظ امریکایانو ماتې وخوړه اما په سیاسي لحاظ باندې د دغه توافقنامې په اساس باندې طالبانو ته هم یو ګزار و صحیح امریکایانو منلې ده چې له مذاکراتو نه وروسته به په 14 میاشتو کې له افغانستان نه وځي فکر کوئ چې امریکایانو به ټوله منه افغانستان ترک کړي نو موږ د دې ظاهري خبرې ته چې ګورو ما مخکې هم تکرار کړه دوی د اوږده جګړه زما فکر باندې دلته د دوی هغه ګټې چې دوی په نظر کې نیولې وې هغه فکر چې د دوی سره ورسره و چې دلته به جګړه ختمه شي او دلته به په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي چا به د نړیوالو دپاره د منلو وړ وي داسې ونه شول توقعات پوره نه شول جګړه ختمه نه شوه او ولس هم په هغه اندازه باندې چې راضي وای راضي نه دی هغه امکانات او پیسې چې دلته راغله افغانستان حکومت په اختیار کې ورکړل شو هغه پیسې هم چور شوې شخصي جیبونو ته لاړې هغه د ملک نه ووتې په دوبۍ او امریکا او نورو ځایونو کې بلډینګونه ورباندې جوړ شول نو امریکا هم د افغانستان په حکومت باندې هغه باور او اعتماد چې درلود هله منځه لاړ شو او هم جګړه دلته پای ته ونه رسېده او هم هغه پیسې چې د امریکایانو لخوا د فنډ په نوم باندې یا د امریکا او د ولس له طرف نه دلته راتلې د جګړې د ختمولو لپاره د یو دیموکراتیک نظام لپاره هغه ترلاسه نه کړل نو زما په فکر باندې امریکایان به اوس د ځان لپاره یوه بنا وغواړي چې د ملک نه ووځي نو نتیجه به څه وي که چېرته امریکایان له افغانستان نه وځي داسې ډار خو نشته چې افغانستان به یو ځل بیا د 1990 کلونو ته ځي په هیڅ صورت هم نه څه تضمین شته د دې تضمین دا دی چې افغانستان ولس نور له جنګه ستړی دی او دلته ډېرې تاریخي تجربې تکرار شوې روسان هم دلته چې راغلل موږ ته یې د ګاټې په ځای باندې تاوانونه پرېښودل دلته یې موږ یتیمان او شهیدان کونډې پرېښودې دلته زموږ ملک وران ویجاړ شو امریکایان چې راغلل هم چونان دغسې نور د افغانستان ولس شعور زیات شوی دی هغه پخوانی شعور نه دی اوس په دوی پوهېږي چې د دې جګړې قرباني افغانان دي اما ګټې دښمنانو ته رسېږي اوس نور څوک جګړې ته زړه نه کوي زه په دې عقیده یم چې نور به نه داخلي جګړه راځي او نه به بهرني لاسونه افغانستان ته دا زړه ښه کړي چې افغانستان کې هر بهرنیانو دلته ماتې خوړلې ده زه به فکر باندې نور بهرنیان هم د دې نه یو ښه تجربه حاصله کړي دوه اړخه لري یو اړخ دا دی چې خپل عبدالله مخکې هم یادونه وکړه نبیل داسې راپورونه خپاره کړي دي د ملي امنیت پخوانی رئیس چې و چې په ځینو سیمو کې وسلې ویشل کېږي یو خو د حکومت داخلي تشنج دی بل طالبان له حکومت سره کوم داسې مشترکات لري چې په ډېره ارامه فضا کې به سره یو ځای شي زما فکر باندې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوس هم ډېر ښه روابط دي او د دوی ترمنځ
وخت نه وخت لیدنې کېږي د دوی ترمنځ ډایلوګ او مذاکرات روان دي. زه په دې عقیده یم چې د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ به ډېر زر بین افغاني مذاکرات هم شروع شي او هم به توافق ته ورسېږي. هغه څوک چې د افغانستان په وحدت کې یا د افغانستان په جوړښت کې توانونه وي یا هغه څوک چې د پردیو دپاره کار کوي د پردیو ایجنټان دي، زما فکر باندې دا خلک به نور په ولس کې محبوبیت هم ونه لري او د ولس نه به منزوي کېږي او نور به د دې توانایي ونه لري چې د افغانستان د حکومت طالبان ترمنځ صلح وشي، روغه جوړه وشي، بیا د دوی په خلاف یو څوک راجګ شي د وسلې په زور او یا د یو 15 کسانو په زور باندې د حکومت شدید. محترم ځدراڼ صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت پیل کړ. تاسو نه مننه چې دې ځای پورې راغلی او تکلیف مو وایست. ډېره مننه. د ژمن تلویزیون قدرمندو کتونکو ځانګړې مرکه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښې چارې ښه وخت.